السلام علیکم. غواړم چې څه رقم پرسنټیج کارولای سو. پرسنټیج موږ کولای سو په لسو طریقو سره کار کوو. نو مختلف طریقې دي. ریزلټ یې یو د مګر طریقې مختلف ورته کاروو. لکه فار ایگزامپل یو طریقه داسې ده که غواړو دې کس سره موږ 10% کومک وکړو نو د دې ټوټل به څوړ را باسو. نو موږ دلته راځو، موږ د سیلري راخلو، تقسیم کوي په سل باندې ضرب دی ام پرسنټیج سره 10% له د سره د 310% 10 کیږي. نو موږ د سیلري سره کومک کوو، هیلپ کوي. نو که موږ غواړو چې دا هیلپ کو نو بیا پلس بیرته سیلري ور سره پلس کوو د اخلاص. یو طریقه دا بل طریقه دا یو طریقه بل طریقه دا وسی پوینټ عدد کې اشاریه دشمل عدد کې ضربه وو. لکه یو زموږ نمائندګي کوي د سلو، نو کله چې لست نو اغاز موږ تاسو کې 0.1 نمائندګي کوي. نو زدا کوم 0.1 کدا زدل تراسم دا خانه ضرب دی ام دا سلویش سیدا د 400 10% څلويش کېږي. یوه طریقه. بل طریقه یې داسې تر سره دا دلته بل طریقه یې دا ور در سره چې هلته موږ دا سل رخلو ضربي سوري څو فیصده یې باسم 10% کنه. نو دا داسې کومه دا رخلمه ضرب دی دا خانه تقسیم په سل 50 د 500 10% 50 راځي. بای پرسنټیج ساينینګ کولای سو. کنټرول شیفت 15 شارټ کټ ته یا دې ځای نه پرسنټیج فارمیټ اخلو یا دې ځای نه پرسنټیج اخلو یا کاستوم فارمیټ کې پرسنټیج اخلو. فرق نه کوي، هم دې ځای نه اخلم. په دې کې انټری کوم 10 او دلته راځم څنګه یې کوم. سمپل خبره ده دا ضرب دی همدا پرسنټیج سره 15% راځي. دا پرسنټیج. بل دا مینوال ساين په اساس یې کولای سو د دې 10% باسو لس لیکم او شیفت 15 نسم. کله شیفت 15 ونیولل هغه پرسنټیج ته اتوماتیک اوړي. هم دلته راځم دا خانه ضرب دی همدا 10% راته وېستل. بل ما سره څه رقم ده که زه غواړم دا یو شی زه په 10% ګټه خرڅ کم. په 2% په 10% ګټه خرڅوم. نو ریل پرایس به د دې څوی ریل پرایس به څور معلوموم. نو زه راځم دا سیلري دا پرایس ده دا ضرب دی یو کوم جمع ورسره 10% کوم. یس یعنی که اوس موږ معلوم کو چې آیا د 100,000 10% څو کېږي. نو موږ به همداسې معلومو دا تقسیم په سل ضرب دی لس 3000 راځي کنه. دا سل پلس همداسې بیرته یم دا ریزلټ راکو. بل طریقه در سره که یو شی زه وغواړم دا یو کمپیوټر ده چې 10,000 ما اخیستی ده او زه دا خرڅوم په 10,000 او 200 2,000 خرڅوم. څو 2,000 زه دا خرڅوم. په پرسنټیج به څور معلوموم چې ما څونه ګټه کړې ده. زه به هم دا تقسیم په دې -1 دونه څونه پرسنټیج ده. نو پرسنټیج ساين به وامه سي ټایپ ریټرن ټایپ پرسنټیج سي راوند اپ سو. کله چې راوند اپ سو نو بیا څنګه سو 2% ګټه ما په دې باندې کړې ده. کچیر ما په 10,000 اخسته او په 10,200 خرڅ کم نو په دې باندې به ما
7% ګټه کړي. که معلومه وي هم دا 7 2000 کوي څو ځلې ځکه ترڅو پورې 100 راته پرکي. بل ما سره ده وی بی ای په ترو څنګه پرسنټیج ګټ کولای سم، یعنی دا یو سل د ما سره د دې شلو یو سل شلو لسپسه ده څو پیسې کیږي لسپسه د 12 کیږي. نو که زه غواړم چې د 12 او یو سل شلو نه معلوم کم چې څو فیصد ده نو بیا هم داسې کوم زه یو سل شل ضرب دی سل کوم دا 12 ضرب سل کوم تقسیم په یو سل شل کوم او بل څه رقم کولای سم یو سل شل به څنګه لاس تراړو کلمه سره لس فیصد موجود دي او هغه فیصدي عدد یې سره موجود دي. اصلي ویلیو به هم دا طریقه باندې کوو موږ به دا سلسله ضرب سل کوو تقسیم په لس به کو خلاص. بل سره وی بی د وی بی په اساس به فنکشن ورته جوړوم یعنی F11 تر اعظم Alt F11 شا ماکرو بټن واخست Alt F11 کنټرول F11 نه کله دلته رالم زه بدلته په موجول کې د یو پبلیک فنکشن واخلم. زه راځم پبلیک فنکشن پرسنټیج دلته سیلری از انټیجر او پرسنټیج از انټیجر از ډبل دی ریټرن کی ځکه پوینټ د شامل عدد به هم ورسره ریټرن کوي. څونه سمپل لوټم سیلری مساوي کا ریټرن ټایپ یې څور کوم سیلری پلس سیلری تقسیم په سل او ضرب پرسنټیج بالکل سمپل کار ده. راځم دلته نو فنکشن به څنګه کاروم د دې کس دا پرسنټیج ز معلوم کوم زه به راځم پی آر فنکشن به شروع کوم او دا سیلری به ورته سلیکټ کوم کاما پرسنټیج ایرر ته ګوره ایرر بچیرته څوای پرسنټیج اوکے پارامټر او پرسنټیج نیم یو رقم د پارامټر ته به پرسنټیج ته به نیم چینج کوم پی آر ای او دې ته به هم اوکے وکم او دلته کله ویلیو اساین کوم هم پی آر ای او بیا راځم بیرته ایکسل ته او پرسنټیج فنکشن ډبل کلیک انټر کوم پی آر ای او دلته هم راځم د دې نیم ته چینج